آی سی سی د نړیوال جام سیالیو د ترسره کولو نوی قانون اعلان کړی دی چې د نوي قانون له مخې به دغه سیالۍ په کوم ډول ترسره کیږي، لوبډلې به څه ډول له کومو مرحلو تیریږي او تر پایلوبې به څه ډول رسیږي. په ټوله کې په 5 پړاوونو کې دغه سیالۍ ترسره کیږي او دغه یو نوی قانون دی چې اعلان شوی دی. په دې ویډیو کې به در سره معلومات پوره شریک کړو چې دغه نوی قانون څه ډول دی، د لوبډلو په ګټه دی او که په تاوان. تاسو هم کولی شئ بیا سره خپل نظر شریک کړئ چې دغه قانون صحیح قانون ده او یا هم د لوبډلو په تاوان ده. آی سی سی اعلان دا کړی دی چې د 2020 نړیوال جام سیالۍ به دا ځل په 5 پړاوونو کې داسې ترسره کیږي چې اول به د اسوسییټ هیوادونو 3 لوبډلې چې دي هغوی به په خپل منځونو کې د سریز په ډول باندې سیالۍ ترسره کوي چې دغه 3 لوبډلو کې به 2 اوټ کیږي، یو به لاره پیدا کوي هغه لوبډلې ته چې هغوی ته ویل کیږي سوپر 12 پړاو، یا په ټوله کې د ګروپ سټیج په پړاو کې 6 لوبډلو سره یا په ټوله کې 13 لوبډلو سره به دوی یو ځای کیږي، البته 11 لوبډلو سره چې په ټوله کې کیږي 12 لوبډلې. نو دغه 12 لوبډلې به په 2 ګروپونو باندې ویشل شي چې هر ګروپ کې به شپږ لوبډلې اوسېږي او کله چې دغه ګروپ په مرحله کې شپږ لوبډلې اوسېږي نو په هر ګروپ کې به یو لوبډله 15 لوبې ولري او د هر ګروپ نه به 3 لوبډلې چې دي هغه به بل پړاو ته لاره پیدا کوي چې هغې پړاو ته ویل کیږي د سوپر 7 پړاو، یعنی 7 لوبډلې به له دې نه بل پړاو ته ځي. تاسو به مو ووایئ چې که 3 کیږي نو 3 خو شپږ کیږي، نو د 9 لوبډله کومه شوه؟ نو 9 لوبډله به هم هغه لوبډلې وي چې د اول ګروپ 4 مقام لوبډله او د دویم ګروپ 4 مقام لوبډله به سره خپلو کې سیالي کوي. چا چې ښه نمرې ترلاسه کړي نو هغوی به هم په سوپر 7 کې چې 6 لوبډلې وي د 9 لوبډله به همدغه ورځي او دا به سره سیالۍ ترسره کوي. خو دا چې سوپر 7 پړاو په کوم ډول ترسره کیږي آی سی سی تر اوسه پورې مشخص کړی نه ده. آیا په سوپر 7 کې به ټولې لوبډلې چې دغه 9 لوبډلې دي یو بل سره به مخامخ کیږي او کنه د تیر پړاو پایلې به دوی سره ګوري او دغې په اساس به مخامخ کوي؟ که ټولې لوبډلې لوبیږي نو په دې کې به هره لوبډله شپږ سیالۍ په سوپر 7 کې ترسره کوي او کنه دغسې نه وي چې ټولې لوبډلې یو بل سره نه مخامخ کیږي نو په دې کې به بیا امکان ولري چې هره لوبډله مثلا 2 یا 3 ځلې په دغه 2 یا 3 لوبډلو سره لوبې ولري، مطلب 2 یا 3 لوبډلې به په دغه سیالیو کې داسې وي چې ډېرې لوبې ولري، یا مثلا داسې به وي چې هغه نسبت تیرو پوینټونو ته په کتو چې د ګروپ سټیج نه راوړي دي نو دغه پړاو کې به لوبېږي. نو په سوپر 7 پړاو کې هغه 4 لوبډلې چې مخکښې راغلې هغوی به بیا د سیمی فاینل لوبو ته لاره پیدا کوي او سیمی فاینل کې چې هر چا لوبې وګټلې هغه به فاینل ته لاره پیدا کوي. نو دغه د آی سی سی نوی قانون دی او دغه نوی قانون له مخې که چیرته په سوپر 7 کې ټولې لوبډلې یو بل سره مخامخ کیږي، یعنی تقریبا تر فاینل پورې که یوه لوبډله ولوبېږي نو تقریبا د هغوی 14 یا 14 لوبې راځي. د دغه نوي قانون په اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې دا د لوبډلو په ګټه دی او که په تاوان په کمنټ کې را سره شریک کړئ. او باید ووایم چې 2015 نړیوال جام هم په ورته ډول باندې نسبتا ترسره شوی و چې په هغې کې 9 لوبډلې چې 14 لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوې وې او بیا کوارټر فاینل او سیمی فاینل یې پکې ترسره شوې. نو دا هم ورته یو ډول سټرکچر دوی جوړ کړی دی، خو بیا هم توپیر ډېر لري. ستاسو په اړه نظر څه دی؟ په کمنټ کې را سره شریکولی شئ. زما په اند خو چې که چېرته سوپر 7 کې هره لوبډله بلې سره مخامخ کیږي زبردسته ده، او که چېرته بیا داسې نه وي نو بیا د لوبډلو په تاوان کیدلی شي ځکه چې لوبډلې به کمې لوبې ولري. نو ویډیو هم مخکې در سره شیر کړئ او نظر مو په کمنټ کې را سره شریک کړئ. که چېرته زموږ چینل کې نوي یاستئ نو در سره حتما زموږ پاڼې چې کومې دي هم در سره فالو کړئ. تر بیا ښې چیرې.